افغان حکومت لوړپوړی پلاوی پاکستان ته په رسمي سفر ولاړ. نن چهارشنبه د نومبر په 10مه نیټه د افغان حکومت لوړپوړی پلاوی په 3 ورځني رسمي سفر پاکستان ته تللی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو، مالی او تجارت وزیران او کاري ټیمونه شامل دي. د افغان حکومت د ویاند مرستیال احمد الله وثیق په دې هکله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې 3 ورځني سفر کې به د اړیکو د لا پیاوړتیا، تجارت، ترانزیت او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو په تړاو مجالس وشي. باید وویل شي چې افغان لوړپوړی پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ملا امیر خان متقي ته هم پکې د ګډون رسمي بلنه ورکړل شوې ده. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.